دا ورور پوښتنه کوي د سهار لمانځه ته راکېنستلم، په بدن مې دانه وه، د هغه نه وینه را روانه سوه، اوس لمونځ قضا کېدی، زه څه وکړم؟ لمونځ وکړم او که وینې ته انتظار وکړم؟ نه، که ته په دې باندې وېرېدلې چې لمونځ قضا کېږي نو بیا اودس وکړه، پر هغه وینې سربېره او لمونځ وکړه. چې لمونځ دې وکړي بیا وروسته وګوره، که دا وینه پسې جاري وه نه ودرېدله، د بل لمانځه وخت رالی او هم دا جاري و، نو بیا ته معذوره یې. چې معذوره سولې نو د معذوره حکم دا دی چې د لمانځه وخت رالی بس خالي به اودس کوې، وینه دې جاري او یو اودس کوه، بس لمونځ سره کوه. او که داسې و چې دا وینه وروسته بیا پسې ودرېدله مکمله، نو بیا هغه لمونځ چې تا کړی دي د هغه لمانځه راګرځېدل بیرته ضروري دي، هغه به راګرځې، قضا به یې راوړې. دا ورور وایي زه عمرې ته تللی وم، د اختر په درېیمه د مکې مکرمې څخه راووتلم، یو چا راته وویل چې د کوچني اختر میاشته هم په میاشتو د حج کې ده، او د حج په میاشته کې چې څوک په حرم شریف ته داخل سي نو حج پر فرض کیږي. نو اوس خو د حج د اختر په ورځ زه په مکه شریفه کې وم، نو پر ما حج فرض دی که نه؟ نه دی فرض. دا پر هغه چا فرض دی چې څوک هلته د پاته کېدلو امکان لري. د اختر په د حج په وخت میاشتو کې چې څوک مکې شریف ته ولاړ سي حج پر فرض دی. دا پر هغه چا چې څوک هلته د پاته کېدلو امکان لري. نو موږ او تاسو خو چې اوس هلته ولاړ سو د پاته کېدلو امکان نشته، که ته پاته کېږې هلته نو حکومت تا نیسي، وهي دي، ټکوي دي، پیسې درڅه اخلي، جرمانه درڅه اخلي. او که ته داسې کوې چې ویزه اخلي، په ویزه باندې حج کوې، نو د هغه دپاره خو بیا ستاسو مصارف غواړي، او خو بیا ځان ته یو مستقله مسله ده چې ته دومره وس لرې چې حج وکړې که نه وکړې. یعنې په دې داخلېدلو باندې حج فرض کېږي پر موږ تاسو باندې، ځکه نه چې موږ او تاسې هلته د پاتې کېدلو امکان نه لرو، موږ هلته پاته سو حج وکړو. او بعضې خلک وایي زه پټېږم هلته، نو دا پټېدل هم داسې یو صورت دی چې هغه صورت باندې ما او تا مکلف نه یو، ځکه د دې سره احتمال شته چې سړی ونیول سي او بې عزته سي او جرمانه سي او پیسې ځینې ولاړې سي، په دې باندې شرعاً ما او تا مکلف نه یو. امن الطریق، الله جل شانه په قرآن شریف کې هم وایي ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. الله پاک د خوا څخه پر بندګانو باندې حج لازم دی، خو پر هغه چا څوک چې د لارې وس لري. دا ورور وایي زما رضعي خور ده، کله چې زموږ کره راسي نو زه کولی سم چې په غېږه روغبړ ورسره وکړم که نه؟ په خوله یا لاس به یې کوم؟ نو دا فرق لري. اوس که داسې ده چې ستا رضعي خور سپین سرې ده، بوډۍ ده او ته سپین ږیری یې، نو بیا په هغه صورت کې د فتنې خطره نشته، بیا پروا نه لري. بیا لکه سپین سرانې چې یو څوک په سر مچوي، په غېږ کې یې نیسي، بیا مشکل نه لري. او که داسې وي چې مثلا ته هم ځوان یې، هغه هم ځوانه ده، نو ولو که ستا رضعي خور ده، ته رضعي ورور یې، خو بیا هم زموږ فقهای کرام رحمهم الله فرمایي وایي د دې سره د داسې خور سره چې رضعي خور وي، د دې سره خلوت تنهایی په یو ځای کې هم ورسره نه ده جایز، چې په یوه خونه کې تنها ورسره پاته سي یا کښېني، ځکه چې خطره ده انسان په فتنه باندې اخته کېږي. رضعي یو خو نسبي خور ده، نسبي خور چې د هغه کې خو انسان تر ډېره حده محفوظ وي د فتنې څخه. او رضعي چې مثلا فرض که په کوچنیوالي باندې تا او هغه ښځې د یو درېیمې ښځې یا دواړو ستا د مور یا تا د دې د مور شیدې رودلي، نو په دې سره خو تا او دا سره رضعي سواست، نو دغه چې ده په دې کې د فتنې خطره شته. که دا هم ځوانه وي، ته هم ځوان یې، نو بیا په دې صورت کې د لاس او یا د غېږې روغبړ دا نه دی جایز، بیا خالي د خولې هغې کفایت کوي. او که داسې وي چې سپین سرې وي، بوډۍ، نو بیا په هغه ځای کې فتنې مشکل نشته، بیا پروا نه لري. په خفیه او جهر لمونځ کې به مقتدي له امام پسې چپ ودرېږي، او که مقتدي به یې هم وایي نه چپ به درېږي.
من کان له امام فقراءة الامام له قراءه. چا چې امام درلودي نو د امام قرائت بس دا ستا قرائت دی، چې امام یې وایي به دغه ستا قرائت دی، نو چې ستا قرائت سو ته به قرائت نه وایي. تر دې حاله زموږ فقهای کرامو رحمهم الله نوشته کړي دي که چیرې یو چا ته مقیم وي، ته مقیم یې 4 رکعاته لمونځ کوې او تا اقتدا وکړل په یو امام پسې چې هغه مسافر دی، اوس مثلا فرض که د ماپښین لمونځ دی یا د مازدیګر لمونځ دی یا د ماخستن لمونځ دی، تا په یو مسافر پسې اقتدا وکړ، مسافر خو په 2 رکعاته سلام ګرځي او ته خو ولاړېږې پاته 2 رکعاته کوې، نو ته چې ولاړ شوې دا پاته 2 رکعاته کوې په دې کې به هم قرائت نه وایې، خاموش به درېږې. ولې به خاموش درېږې؟ ځکه ته حکماً په حکم کې د مقتدي، ولو که امام دې نسته ته په حکم د امام مقتدي کې امام دې سته، نو د امام هغه حکماً وجود هم ستا لپاره کفایت کوي. دا چې امام حقیقتاً ولاړ بیا خو به بیخي څه نه وایه، دا دومره اوس هغه څوک ویلی شي ورور. څه وکړم؟ اقتصادي مشکلات خو اقتصاد وزارت ته ورسه، زه خو سوال و جواب وایم، مسائل وایم. مولوي صاحب د داسې اسپرې استعمال څنګه ده چې الکحل پکې ګډ وي یا سړی پکې شکمن وي؟ الکحل که یقینا پکې ګډ وي، یقینا پکې ګډ وي، نو بیا په هغه صورت کې خو بیا نه دی جایز، او که خالی احتمال وي، په احتمال یا په شک باندې بیا یو شی نه مرداریږي. الکحل که یقیني الکحل او هغه شراب یا هغه نجس شی په ګډ وي بیا خو نه دی جایز، او که شکمن خبره وي، شک وي یا احتمال وي، په شک باندې یا په احتمال باندې په شریعت کې شی نه مرداریږي، نه ناروا کېږي، بلکل استعمال ورسي. زما ورور حج ته ځي، یو چا ورته ویلي دي چې د حرمینو په امامانو پسې لمونځ مه کوه، هغه وهابیان دي. دا خبره صحیح، دا خبره بلکل غلطه ده، چې دا خبره یې کړې ده د هغه غټ وهابي او غټ خارجي او غټ مبتدع دي. خدای دې غرق که په دې خبره باندې د حرم په امام پسې لمونځ نه کوې، ته د هغه غټ سړی یې. الله جل شانه هغو ته دا مقام ورکړی دی چې د الله جل شانه په کور کې د ملکاو مسلمانانو امامت کوي، او ته پر یو فرعي مسله باندې، پر دې مسله باندې چې بس ستا د طبیعت یې مسله خلاف ده، د لاسونه پسګر نیسي او ته لاندې نیسي، بیا خو دا په مذاهبو کې ستا، هغه وهابیان نه دي، هغه حنبلیان دي، مذاهب سته. په مذاهبو کې داسې مذاهب سته چې په هغو کې لکه د امام مالک صاحب مذهب بیخي لاس نیول کېږي نه، لاس ایله دي ورسره، داسې مذاهب سته چې په هغو کې پرزګر نیول کېږي. دا هغه بې ځایه خبرې دي چې بعضې زموږ او ستاسې د زمانې په نامه خلک، جاهل خلک خپل ځان په مشهوره کوي، ځان بې ادبي ډېره معاف. وایي په کلي کې یو یتیم و، نو شی یې نه وي، زه د کلي یو سپین ږیري ته یې وویله، ول دا نور ماشومان خو د ځانه سره د پلاره سره مسجد ته ځي، ما هېڅوک نه پېژني په دا کلي کې، نو زه څنګه ځان مشهوره کړم؟ هغه نو خو یو قرآن شریف یو صورت به دې زده وي، یو آیت به دې زده وي، په مسجد کې ولاړ سه یو تلاوت وکړه، خلک به دې وپېژني. ول خو بلا وهلی یم، شی مې نه دي زده، هېڅ کمال نه لرم، پلار هم نه لرم، کمال هم نه لرم. ول نو چې نه پلار لرې نه کمال لرې، ول بیا نو بیا ادبي ما په د مسجد په دروازه کې اودس مات یې وکړه، د مسجد په دروازه کې بیا ادبي ما په اودس مات کړه، نو چې خلک راوځي پوښتنه به کوي، وایي دا چا کړي دي، وایي دا پلانکي کړي، ټوله به دې وپېژني. زموږ هغه خلک چې هغه کمال نه لري، علم نه لري، ځان څنګه مشهوره کړي؟ د ځان د مشهوره کېدو لپاره بس دا خبره زده کړې، د حرم شریف ملا دا رقم دی، بس موږ مه پسې کوه. د داسې خلکو خبرې مه اوري، مه غوږ ورته نیسي. دا په چوکۍ یا کرسۍ کې لمونځ کول څه حکم لري؟ که سړی د رکوع یا د سجدې کولو قدرت نه لري، بلکل یې کولی شي، خو طریقه یې تفصیلي بیا معلومه که، بیا طریقه به درته بیان کو تفصیلی انشاءالله والعزیز. مسئولیت ما مسلمانان افغان در قبال مردم فلسطین چی است؟ مسئولیت ما و شما در مقابل اونها جهاد لسانی، جهاد مالی و جهاد دعایی، اینمی سه می توانیم که بکنیم، غیر از او ما و شما راه نداریم. به کدام راه میری، به کدام طریق میری، چی ترتیب میری؟
یک خو اینمی است که مردم میگوید به شما که بیای به ما 5000 دلار بیتی ما شما را میرسانیم، شما را میبره اونجا در آب در کشتی شما را ایله میکنه و پیسه را دزدی میکنه. این خود طریقه نیست. غیر از او ما و شما رسیدگی نمیتوانیم و هر انسان به طاقت و استعداد خود مکلف است. ما و شما به دعا مکلف هستیم، یک مال میتوانیم که برسانیم، ما به مال مکلف هستیم. دو آواز میتوانیم لسانی جهاد یا میتوانی در اینمی رسانی و در اینمی میدیا کدام چیز میتوانی پورا بکنی. دعا همه میکند یک نسخه عملی غیر از دعا پیش کنید که ما روز قیامت در قبال مردمی غزه مسئول. ما گفتیم که جهاد لسانی، جهاد مالی، برو اینمی مال که شما میداری اینمی مال را روان کنید برای امداد. از افغانستان هم الحمدلله بسیار مردم میره اونجا، مؤسسات خیریه است، میره اونجا تعاون میکنه، مال خود را مصرف کنه. اینمی هم یک طریق است. بعضی علما گوید که گروه حماس در قیام خود اشتباه کرد. نظر شما چی است؟ غلط میگوید. حماس چی کنه؟ یعنی چی بکنه؟ اگر حماس اینمی کار نکنه، خب پیش از اینمی 70 سال شد که به سر اونها ظلم شروع بود. یعنی حماس که اینمی غیرت نکرده بود، پیش از این حماس چی بود؟ آزاد بود؟ فلسطین آزاد بود؟ خب پیشم آزاد نبود. پیش از این حماس و غزه مسلمانای غزه در ظلم بود. المردم چی میخواه؟ که تا قیامت اینطور بشینی که او شما را عذاب همه کنه شما بشینی؟ بالکل خوب کار کرد، بالکل قیام کرد و باید به اینمی قیام، به اینمی جهاد استقامت کنه. ما در امرای اونها در اینمی کار موافق هستیم و اینمی یک غیرت کرد، خوب کار کرد. آیا دین روافض و شیعه از دین اسلام جداست یا خیر؟ از دین از طریقه اهل سنت والجماعت بر کدام طریقه که فرقه ناجیه است، از اینمی طریق جدا است، طریقه ضاله، طریق گمراه است. و روافض را مطلقاً کافر گفته میشه یا گروه ها ده؟ بلکه گروه داره، مختلف فرقه ها داره و نمو مردم در اینمی ها که از عصمت از درباره ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها قائل نعوذ بالله تهمت است، یا درباره قرآن کریم قائل تنقیص است، یا درباره صحابه کرام قائل کفر است، درباره اونها علماء فتوا کفر داده و غیر از اونها گمراه است. محترم شیخ صاحب السلام علیکم. السلام ورحمت الله وبرکاته. تاسو درسونه څه وخت شروع کیږي؟ زموږ د جامعه محمدیه چې د حضرت شیخ الاسلام شهید رحم الله حقانی تقبله الله جامعه ده، جامعه محمدیه ششدرک کابل په محمد خان سره د هغې جامعه داخلي شروع دي. د دوره حدیث ده او د وړې دورې ده او د فنونو ده. د رارواني 15 تاریخ چې د کوچني اختر چې راروانه دوشنبه کېږي انشاءالله د سبقانو افتتاح وي او داخلي روانې دي. نو که څوک شایقین وي ځان دې راورسوي، خاص کر د دوره حدیث ده. هلته بخاري شریف زما سره دی الحمدلله. او جامعه احسن العلوم په هغه کې ترمذي شریف په دوره حدیث کې زما سره دی. د هغه هم داخلي شروع دي او د سبقانو د شروع کېدو نیټه لا دروسه پرې نه ده اعلان شوې. او جامعه عبدالله ابن مسعود کې چې زه په تخصص کې استاد یم هلته د هغه هم تر اوسه پورې داخلي او دغه لا نه دي شروع شوي، داخلي او افتتاح نیټه نه ده اعلان شوې. او پاتې شول د جامعه محمدیه اعلان شوی دی، داخلي شروع ده د حضرت شیخ رحم الله صاحب رحمه الله جامعه داخلي هم شروع دي او افتتاح به ان شاء الله د روانې دوشنبه په ورځ باندې کیږي.